A display of Katak tribal dancing. Every man a beetle. To keep the dances in mind between wars, they're performed at weddings and on the birth of a son. افغان ملي اتڼ د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانس دولتي پوهنتون د خپلو هنرونو پوهنځي په تدریسي نصاب کې شامل شوی دی. دا لومړی ځل دی چې اتڼ په نړیواله کچه د داسې یو مشهور پوهنتون په نصاب کې شاملیږي. د ویسکانس پوهنتون مشر مایکل اسټینیچ وایي د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامله کړې ده. دا چې ملي اتڼ څه شی دی، اتڼ په کومو ورځو کې ترسره کیږي او اتڼ په کومو سیمو کې کیږي، دا او د ورته معلومات زموږ سره تعقیب کړئ. افغانان له آسیایي ولسونو سره ګډ خپل غني ولسي ژوندی لرغوني افغاني کلتور لري. د پښتنو ملي ولسي دودیزه اتڼ د نړۍ له لرغونو هنرونو څخه ګڼل کیږي. ملي اتڼ د افغانانو د خوښیو ژوند دود د ملي حماسي کلتور خوند رنګ شور جذبې په ژوندۍ بڼه بیانوي. ملي اتڼ د پیاوړي انساني ځواک ارادې او جذبې سرچینه ده. د افغانانو ملي اتڼ یا ډله ییزه ګډا د پښتني متحرک هنر او افغاني کلتوري ژوندۍ زړه راښکونکې له ویاړه ډکه ننداره ده. پښتانه په اتڼ کې د خپل ژوند سره ښکلي فطري هنري او خپلواکه مینه ښیي. د یوه پښتون په نړیوال لید کې ملي اتڼ د ده د پلرني هیواد د ملي کلتور یوه ځانګړې لرغونې نسلي میراثي نښانه ده. ملي اتڼ د پښتنو د روحیاتو، جذباتو، ویاړونو او هنري احساس یوه پټه یا شفري ژبه ده. ملي اتڼ کې د پښتني ټولنې د عاطفي ژوند بیان او ټولنیز احساس په منظمو سپورټي حرکاتو کې ښودل کیږي. د ملي اتڼ ډول، سورڼي او شپیلۍ غږولو سره سم د یوه مېړني، غیرتمن، پتمن، بریالي، ننګیالي او توریالي انسان احساسات، جذباتو د لاسونو، سر، پښو او بدن غړو ښورولو سره په ښکلي هنري حرکاتو کې نندارې ته ایښودل کیږي. ملي اتڼ یوه پښتانه یا یو افغان له خپل ځان او خپلې پښتونولۍ سره نښلوي. اتڼ په جګو دنګو غرونو، آزادو ډګرونو، ښکلو زرغونو درو او څپانده سیندونو په شاوخوا کې ترسره کیږي. ملي اتڼ د پښتنو د خپلواکۍ روح تازه کوي. ملي اتڼ د پښتون ولس د بېلابېلو ټبرونو ترمنځ د یووالي ملي احساس او د خپلوۍ احساس ځواکمنوي. د پښتنو په ورځني ژوند کې ملي اتڼ یو رنګین ښایسته جشن دی. په ملي اتڼ کې د پښتنو ملي احساس او والي کرکټر نندارې ته ایښودل کیږي. ملي اتڼ د پښتنو د ټولنیزو خوښیو، ملي او سیمه ییزو بریاوو روح بیانولو کې خپل تاریخي رول لوبولی دی. ملي اتڼ د پښتنو قبلوي ویښ ژوند او کلتوري ژوند هنداره ده. پښتانه اتڼونه په سیمه ییزو او ملي ښادیو، خوشحالیو، ودونو او د خپلواکۍ ګټلو په جشنونو کې کوي. له همدې کبله پښتانه نارینه او ښځینه، واړه او زاړه له خپلې لرغوني ملي اتڼ سره د زړه له کومې بې کچې مینه لري. اتڼ ځانګړي شاعري ادبیات لري، څلوریزې لنډۍ او ځانګړي سندرې لري. هره پښتنه او هر پښتون افغان اتڼ پیژني. هر څوک اتڼ کولی شي او هر څوک اتڼ زده کولی شي.
د افغانانو د ملي اتڼ تاریخي شالید ته یوه لنډه کتنه. درې زره او 1500 کال له عیسویت مخکې ډبرین پیر پیل شوی دی. په دې وخت کې د څمڅو په بېلابېلو رسامیو یا انځورونو کې ګډاوې او نڅاوې یو ځانګړی ځای درلودلی دی. د مصر، یونان او روم دریو واړو لوړو لرغونو کلتورونو کې له خوښیو ډکې سیاسي پیښې، پوځي بریاوو، د پادشاهانو تاج ایښودلو مراسمو او د قربانیو په جشنونو کې ګډاوې او نڅاوې ترسره شوي دي. همداراز په لوی افغانستان کې د اتڼ تاریخي لرغونتیا له ډیرو لرغونو زمانو راهیسې د پخوانیو آریایانو له مهاله تر نن یو ښکلي کلتوري او ملي دود پاتې شوی دی. د اتڼ د پیل نیټه سمه معلومه نه ده. اتڼ په ویدي او اوستایي تمدنونو کې هم شتون درلود. اتڼ تاریخي لرغونتیا آریایي ټولنو ته ورسیږي. پښتنو کې اتڼ له ډیر پخوا راهیسې د خوښیو لوړ عالي احساس لري. پښتنو د نړۍ نورو ولسونو په څیر د لیک او لوست د زده کړې څخه مخکې اتڼ زده کړی دی. داسې انګیرل کیږي چې د اتڼ تاریخ د پښتنو لرغوني تاریخ سره سم پیل شوی دی. کله چې پښتانه د اتڼ نوم واوري، د دوی سترګې وځلیږي او په فکرونو کې د خوښۍ وړانګې راڅرګندې شي او په زړونو کې د خوشحالۍ احساس پیدا کیږي. چا چې اتڼ زده وي هغه په زړه کې وایي اوس زما وار دی، خو خپل اتڼي استعداد او فعالیت د اتڼ مینوالو ته په یوه په زړه پورې درنه نندارې کې ورښیي. اتڼ د پښتنو ملي پیوستون او د پښتنو ملي تاریخ فلسفه یقیني کړې ده. اتڼ پښتنو ته د یوه ښکلي، خوشحاله او هوسا ژوند راتلو په لوري اشاره کوي. پښتانه د اتڼ په ترسره کولو سره خپل د پښتني کلتور ارزښتونه او نورمونه پرته له الفاظو له یو نسل څخه بل ته لاس په لاس ورکوي. اتڼچي ځان د اتڼچیانو په ډلې او په پښتنه ټولنه کې ډاډمن احساسوي. یو پښتون د اتڼ له لارې د پښتني ټولنې او کلتور سره د خپل ځان پیوستون اعلانوي او خپل تاریخي هویت یا پیژوند ته په ګټه کې هنري وده ورکوي. اتڼ پښتنو ته نن هم د خپل لرغوني کلتور یوه ژوندۍ بیلګه ده. دوی خپل کلتور تر ننه په یوه ځانګړي هنري سټایل او بڼه کې ترسره کوي. آیا اتڼ ګډا ده که نڅا؟ تر ټولو لومړی باید د ګډا، نڅا یا رقص او ډانس ماناو توپیر وپیژندل شي.